بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته ټول ته خواست کوم چې ټول درود شریف ووایئ او ثواب یې د لطیف لالا په روح باندې هغه ته وسپارئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللهم بارک علی مشرانو کشرانو او نورو السلام علیکم. ملګرو خبرې وکړې زما نه مخکې او د لطیف لالا د شخصیت پاره پهلو تقریبا باس روان دی. زه به د پښتو یو ټاپه ووایم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او لمن مې تنګه زه به کم ټولوم. لطیف لالا داسې یو سړی و چې نن که تاسو وګورئ نو هغه د هر چا لالا و. دا ډېره لویه خبره چې د قام هغه ته د لالا مشر ورور ته وایي. په پښتو کې مشر ورور چې کوم دی لالا د چا خبره د پلار په مثال وي، ځکه چې پلار خو سره پلار وي. مشر ورور لالا چې کوي نو هغه دوست وي، ملګری وي، پلار وي، هر څه. نو لطیف صاحب د ټول قام لالا د وکالت په حساب باندې هغه وکالت داسې کوو چې کوم یو کس به ناچاره به او پیش به نشو برداشت کولی نو د هغې وکیل به لطیف. سیاست یې داسې و چې په موږ ډېر نږدې پاتې شوي په سیاست کې د یو بل سره، خو د هر د یو مشر د پارټۍ د یو لیډر هغه غلطه خبره چې کوم ده هغه نه ده برداشت کړې او د هنر په شان چې کوم دی هغه خپله خبره کړې ده. او پکار ده چې موږ ټول دلته کې سیاسي خلک ناست وو یا سیاست کوو یا سیاست کوو، نو پکار ده چې موږ ټول داسې وکړو ځکه چې کوم قومونه چې کوم دي هغه دغه کوي او خپل مشران چې کوم دی غلط یې نه پرېږدي نو هغه قومونو ترقي کړې ده او هغه مخکې ځي. زه ستاسو سره یو ډېره ضروري خبره بله شیر کوم د لطیف لالا د دې دغه په دغه باندې زه دا کتابونه ګورم نو بل ورځ ما یو کتاب وکوتو او هغه خبره تاسو سره شیر کول ډېر ضروري. د دې افغانستان یو بادشاه تېر شوی دی امیر عبدالرحمن خان. امیر عبدالرحمن خان باندې دا الزام دی چې دا د ډیورنډ کرښه د هغه په وخت کې راښکې شوې. نو هغه په خپل ډیفنس کې لیکي چې زمانه هغه انګریزۍ کې ما هغه فارسۍ کې خو ما بیا د بار نه راوخته کتاب هغه انګریزۍ کې بیا ما وکوت نو هغه هغې کې لیکي چې on my one side was the Russian bear and on the other side was the British lion. Also, me Afghanistan and was the goat. بیزه ومزه. نو ما د خپل ډیفنس لپاره دا کرښې د ځانه را چاپېر کړي او چې دا بلاګان په ما پسې راننوځي. خو ډېره اهمه خبره هغه مخکې کوي د لطیف لالا په دې دغه باندې. زه غواړم چې د پښتنو سره هغه خبره شیر کړم ډېره محکمه او د مستقبل په حواله سره او د موجوده حالاتو په رڼا کې هغه خبره ډېره زیاته ضروري ده. او هغه وایي مخکې وایي بټ مارک مای ورډز افغانانو زما دا خبره یاد ساتئ چې اوس په موجوده حالاتو کې there is a balance of power between the two great powers. هغه وخت کې زاري روسو او برطانیه دواړه بادشاهۍ وې، لوی بادشاهۍ وې. نو there is a balance of power between the two great powers. نو بیزې ته خیر دی لکه افغانستان ته خیر دی، خو but in future که دې کې یو قوت وغورځېده if one side collapses and the other triumphs او بل قوت جارح شو نو ګورې بیا نه د بیزې خیر شته او نه د دې ټولې منطقې خیر شته. اوس سل کاله پس هغه انټلیکچوال نو امیر عبدالرحمن خان،
خو پلار په نیکه هغه یو دورانه بادشاه راغلی و نو اټ واز ان هیز بلډ یا د هغه په وینه کې وه چې د حکمرانۍ په چل پوه نو هغه په هغه وخت کې دا خبره وکړه نن 100 کاله پس روس وغورځېده او د هغه ځای امریکې چې کوم دی پخوا برطانیه وه اوس د هغې په ځای امریکا ده او همغه خبره چې نن د افغانستان خیر شته او نه د دې ټولې منطقې خیر شته ما دغه مېلاو شو نو زه صرف دومره عرض کول غواړم خبرې خو ما ډېرې کول غواړم وختې خو دوی بار بار دا خبره وکړه نو چې موږ ته پکار دي چې په موجوده رڼا کې موږ دا به زموږ د مشران مړه کېږي د لطیف لالا غوندې خلک او موږ به راځو دغه شان یو سیمینار به کوو د هغې یو څو خبرې او د هغې یو څو واقعات به بیانوو او خبره به خلاصېږي پکار نه چې موږ داسې وشي پکار ده چې موږ د دغه مشرانو په موجوده حالاتو کې دغه شان تعاون شو او په یو اتفاق شو او دا کوم حالات چې په دنیا کې په نړۍ کې روان دي د هغې دا روان مستقبل لپاره خپل دغه وکړو ډېره مهرباني السلام علیکم